السلام علیکم قدرمنو ستاسو ورور عمران الله معراج یم ما سره احمد دی هغې نه مخکې چې درته ووایم چېرته روان یو نو اولنی چې کوم دی زموږ ښکلې ورځ نن چې کوم ده په بده باندې شروع شوه او احمد چې کوم دی 620 روپۍ پرچم واخیسته د پولیسو نه نو غلطي زموږ وه هیلمټ را سره نه و او د دې حقدار وو چې پرچۍ را کړی وی بس روان یو یو ځي ته ځو لږ مخکې به درته وایم چې چېرته ځو راځئ را سره احمد بھائی له پرچه نه ورکوي ګوره ګوګل بایجان وایي چې دا ځای چې دی په 100 کیلومتره فاصله کې دی د مینګورې نه نو اوس مونږ ګورو چې دې ته څونه لار ده او هغه ګنټه لار ښایي نو عمران بھائی ورته اوس نوره خبره وکړي چړۍ ده ښه ملګرو مونږ روان یو شینګرۍ ډنډ ته چې شینګرۍ واټر فال ورته هم وایي نو ورځو بالته او تاسو ته به هم ښایو چې دا ښکلا تاسو هم وینئ او مونږ په خپله مینو تاسو د کیمرې په سترګه وینئ د دې ځي ډرون شاټ هم وګورئ ها ملګرو بس شینګرۍ واټر فال او شینګرو ډنډ ته نږدې یو دا ټایم د موټر سایکل نه کوشش یم ځکه چې دا ځای تاسو زما د کیمرې شاته به وینئ ډېر زیات خراب دی نو 2 کسان پرې نه شوتلی لږ تیزه راکوشم احمد بھائی هغه دی مخکې روان دی یاره داسې مسله وشوه چې دې ته موږ چرګ دغه اچولي وو شاپر و چې چرګ په لاره غورځېدلی اوس پسې واپس ځو ډېره غټه حادثه راسره دا کوم ځای کې غورځېدلی والله که راته پته قسم په خدای زه خو دې ته حیران یم چې دې سره به څه کوم د څه سره دې سره تا زموږ ملګرو نه هلته کې چرګان ګزار شوي وو هغه وبستلي وو هغې پورې چې کوم دی مونږ یې د دې ماشومانو سره به لکه ویډیو وکړو دا ښکلې ګلالي شاته یې نه د هغې سره چا چې دا غټ جرم کړی و هغه سړی هم راغی جی جرم ما نه دی کړی صحیح شو موټرسایکل ته و مونږ لیدلی نه دی ورانې چړیانې تاسو ته به یې وښایي نو په هغې کې انسان ته څه پته لګي خو شکر وکړه چې مونږ پیدا کړو ښه قدرمنو شینګرۍ ته راورسېدو د روان یو په دې خټ باندې لاندې کوزېږو د شینګرۍ ډنډ ته نو راځئ د شینګرۍ ډنډ دا ښکلا وینئ ښه قدرمنو دا ټایم رالو شینګرۍ ډنډ ته دا شاته ښکلا تاسو وینئ دا د شینګرۍ ډنډ ښکلا ده نور چاټونه به درته هم د دې ښایو خو د دې دا هایټ چې کوم دی وایي چې دا 30 فوټه پورې اوچت دی خو د اوبو هغه دباو چې کوم دی د موسم په وجه هغه کم شوی دی خو د دې جوړوالی چې کوم دی د احمد بھائی د ریفرنس وایي چې هغه ریسکیو والا داسې وایي چې هغو ناب کړی دی یو کس دلته کې ډوب شوی و پکې چې بیا مړو هغو دا ناب کړی و د هغه ټایم کې چې وایي 140 ګزه دا جوړ هم دی خو راځئ د دې شینګرۍ ډنډ دا ښکلا وینئ
ښه قدرمنو تاسو وکتو دا شینګرۍ ډنډ دی یقینا تاسو ته به ښکاري چې لوی ذات الله پاک دې ته څونه ښکلا بخښلې ده خو تاسو ته پته شته چې دې ښایست باندې یو تور داغ څه دی او د افسوس خبره څه ده راځئ هغه هم وینئ ها نو قدرمنو تاسو دا ښکلا هم وکته بیا په دې ښکلا چې زموږ د وجې کم تور داغ لګېدلی دی هغه هم وکتو نو عزتمندو د دې نه مخکې چې خپل دا لاک ختم کړم هغه ملګرو ته وینا کوم چا چې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی زما په نوم دی نو سبسکرایب یې کوئ او دا درخواست درته کومه دا جولۍ درته نیسمه قدرمنو چې کله هم د دې قدرت ته نږدې کېدو دپاره خپل د ریفریشمنټ دپاره څه ځای ته لاړ شئ نو د هغه ځي په خپله باندې خیال ساتئ ځکه چې دا دنیا چې کومه ده دا الله پاک موږ له پیدا کړې ده که موږ خپل د چاپېرچل په خپله باندې خیال ونه ساتو نو قدرمنو نه الله پاک په خپله راکوزېږي او نه فرشتې رالیږي چې هغه ما تعالی صفایي وکړي او زما استاده نیم ایمان ما تعالی په ډالۍ کې راکړي نو عزتمنو په ډالۍ کې رال نه راکوئ په خپله به خپل دا نیم ایمان ګټو هغه زموږ ښکاره دی چې ممکنا په ننني وخت کې مونږ کې بیخي د سره د نیم ایمان یوه ذره هم نشته نو خپل نیم ایمان هم پوره کوئ او خپل د چاپېرچل په خپله باندې خیال وساتئ الله ټول ښاد آباد ساته ډېره مننه